صرف یو څو مسائل په دې ځای کې کومه چې چاته بوسونه کړي دي او ان شاء الله به بیان ختمو. الله رب العزت موږ او تاسو له دې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. محترم عزیزانو، یو سوال دا شوی دی، دا سوالونه ډېر اهم دي چې سرسایه بسوک ورکوي، یعنی پچا باندې واجب ده. او دا سوال یو کس کړی دی او ډېر اهم سوال دی. تیره جمعې کړی او ما ورته وی چې زه به تا ته پر روانه جمعه کې د دې جواب کوم. نو د دې جواب دا دی چې صاحب نصاب به سرسایه ورکوي په د باندې واجب دی. او دویم جواب دا دوانو د وړوکي اختر پر ورځ باندې صبح صادق راحتلو سره واجبېږي. او مستحب خبره هم دا ده چې د وړوکي اختر د مانځنه مخکې سرسایه ادا کړي شي. نو دا څه ده؟ دا مستحب او ښه خبره ده. او بل خبره دا ده، خدا خبره چې ما ذکر کا نو دا د دې به تاسو ته زه حوالم ذکر کوم. الفتاوی الهندیه جلد نمبر 1 صفحه نمبر 152 میں کی دا لیکلي دي. دا تاسو ته ما داغي حواله ذکر کا. دا چې کوم دي دا په عربی کې ده، لیکن تاسو ته ما مختصر داغي پښتو کې دا خبره وکا. او دویم جواب دادی چې د اختر نمخ کې په رمضان المبارک کې هم ورکول جایز دي. زمونږه د احناف په نسبت باندې مخ کې ورکول هم جایز دي. داغي بار کې تاسو ته ماتي د جمعه کې خبره کړې و چې داغي فواید شته. او د دې حواله چې کوم دا د فتاوا رحیمیه مسائل اپای کې دا او بلا مسائل رفعت قاسمی په دې دوانو کې دا شری. او بل سوال دا شوی دی چې سرسایه کوم خلکو ته ورکول جایز دي. نو جواب د دې دادی چاته چې زکات ورکول شي او څوک مستحق وي نو هغه ته ورکول شي. او حواله د دې خبره دادا چې فتاوا عثمانیه جلد نمبر 4 صفحه نمبر 135 کې دا خبره لیکلې ده. او بل خبره دادا چې دې کې به دا خبره یاد لري چې اصول او فروغ، اصول هغه ته وایي یعنی مور پلار نیکه دغه شانبره او پسیزا، او فروغ زامن لوریانو نسو او دا سخت او پسیزا، او سید خاندان والا دې ته سرسایه ورکول جایز نه دي. دې کسانو ته جایز نه دي. او دغه شانتي خزا خپل خاوند ته نشي ورکولې. او دا خبره چې کوم دا ما کوم ذکر کا دا په الفتاوا هندیه پای کې دالی کړی دي. او بل د دین علاوه چاته به ورکې نو د دین علاوه د دې چې فقیرانو مسکینانو یتیمانو وغیرہ ذالک داسې څومره خلک چې کم دي دا سرسایه ورکول شي. او غریب رور تم ورکول شي، غریب خور تم ورکول شي، ترور تم ورکول شي، د ترور زامن ماماګان دغه شانتي دي ته سکول شي دا سرسایه ورکول شي. او دا دې حواله چې کم دا الدر المختار پای کې دالی کړی دي. ها بل خبره دا یو سو بس دی شل منټه د پاسه پورې دغه کو به ان شاء الله بس کو. د اتکاب بارک یو سو مسائل دي. معتکف اتکاب ته چې څوک ناسي، معتکف چې قضای حاجت لوزي نو سلام او کلام کولی شي او کنا. دا یو سوال چا کړی دی او ډیر خپل اهم سوال دی. او کولی شي سلام اچولی شي او جواب غستلی شي، د بیمار پختنه کولی شي. خو په دې کې به یو خبره یاد ساتي چې پروانه کې با دا سلام او کلام کولی شي په ادری کې بنا. بس روانه کې کوچارت سلام کو نو جواب ورکا. او دغه شانتی تم پروانه کې چاته سلام وکي نو هغه استاد سو کی جواب بدر کی. خو پروانه کې ادریږي بنا. او د دې حواله چې کوم دا اب البحر الرائق شرح د کنز الدقائق پای کې دالی کړي. او البته بیهوده خبرې ټوکی خنداګانی بنه کوي. په اتکاب کې با بیهوده فزول خبرې داسې خبرې چې هغه سره خنداګانی خلق کوي او سپیدې نه د دین خبرې وپږي کې. نو دا خبرې کول په اتکاب کې ټیک نه دي. او د دې حواله چې کوم دا فتاوا محمودیه جلد نمبر 15 صفحه نمبر 275 پدې کې دالی کړی دي. ها بل سوال دی، معتکف اتکاب کون کی بالکل خاموش کې ناستل څنګه دي چې بس به خاموش وي. لکه زمونږ استاد پر معاشره کې داسې مخ کې بکسان کې ناست زه وړو کې مالی دیلیو د مشرانو بزان سپوډي راته وکړو او ځان سره به اکثر چوکه مې هوا او چې څوک براتلو په چوکه به وته دا شل کول اشاره به کولی او چې خبره به کول نو ورته به وی چپ شه. دا چې قسمه اتکاب ته بنا سندا کې ناستل څنګه دي. نو پدې کې به دوه خبرې دي. یو جواب دادی چې اتکاب کون کې د عبادت پنیت باندې بالکل خاموش وي، د عبادت پنیت باندې بالکل خاموش وي نو دا کار مکروه دی. چې دی دا عبادت غني چې دا بیخي خاموشي چې دی پکې اسم نه کوي نو دا مکروه دی. او د دې حواله چې کوم دا مسائل رفعت قاسمی جلد نمبر 4 صفحه نمبر 54 کې دالی کړی دی. او بل خبر دا یاد ساتي کو خاموشه د عبادت پنیت نوي نو بیا مکروه نه دی. او یو انسان په دې وجه باندې خاموش شي چې یره د غیبت نه بچما او یا دا سنور خبرې خو د عبادت پنیت خاموش ني نو دا کار به مکروه نه دی. ها
او ځکه رسول الله مبارک فرمایي من صمتا نجا، څوک چې خاموش پاتې شو دا کامیاب شو. د دې بې ځان لوی فضایل دي، یعنی خاموشي چې څوک کوي نو عبادت هغه بس نه کوي، غیبت به نه کوي، نور د چا په سر به خبرې نه کوي. بس خبره ختمو. بل سوال دا دی چې معتکف لا څه کول پکار دي او څه ناجایز دي؟ نو نوافل ذکر اسکار تلاوت او د خیر ښېګړې خبرې کول دا جایز دي. حواله د دې دا الدر المختار کې لیکلي دي. او که د ضرورت د عذر په وجه کور ته د قضای حاجت لاړ نو هلته د خپلې بیبي سره د مینې محبت خبرې کول ناجایز دي. حواله دا چې پتا وا حقانیه کې دا لیکلي دي، یعنی د عذر په وجه دا چې یو بندري په جمعات کې دغه د 10 4 دامونو ځای نشته، د دې د وجه نه دی کور ته لاړ نو سیده وزي خپل قضای حاجت بکوي او دغه شان کو د دس تقاضي هغه بکوي او بیا به سیده راځي خبرې به نه کوي. پر روانه کې کوم ضروري خبره وکړي هغه دی وکړي، نور خبرې به نه کوي. مسائل نور پاتې شو ان شاء الله کو ژوندو نو دا بیا شي کې دي چې بیا پکې رمضان المبارک رام نشي، خو وخت ختم شو او د وخت پابندي کول پکار دي. نو الله جل شانه خو دې منګ او تاسو له پدې خبرو د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. او بل دا خبره ده چې زمونږ یو ملګری مولانا عبدالرحمن صاحب د مومندو نه راغلی دي او دوی له چا ځای ورکړي د جومات دپاره، او دا جومات دوی جوړوي، خو لیکن د هغې داسې وسایل ورسره نشته. نو ما ته رنګ کړی چې یاره زه به ستاسو جومات ته درشم د چاندې دپاره. نو ما وایي چې د چا څه وس کېږي انشاءالله ای به سره وکړي، ځکه رسول الله مبارک فرمایي من بنا لله مسجدا بنا الله له بیتا فی الجنه. وی چا چې د الله جل شانه د رضا دپاره کور جوړ کړو نو هغه به څه کوي، یعنی جومات جوړ کړو نو زه بولا په جنت کې کور ورکړم، الله پاک بولا په جنت کې کور ورکړي. دا د دې چې کوم دي ډېر زیات لوی فضایل دي. نو د چا چې څومره وس کېږي ورسره وکړي. او زما ملګري دي ښه مطمئن سړی دي، په مومندو کې د دې اوسېږي، ولته ولا چا د جومات ځای ورکړی دي نو د هغې د جوړولو څه بندوبست نشته. نو څومره مشران کشران چې دي خپل وس ورسره وکړي نو الله جل شانه به انشاءالله د دې حدیث مبارک د برکته انشاءالله چې په جنت کې به موږ او تاسو له الله پاک کور راکوي. نو د دې په بنیاد سره چې چا څه وس کېږي هغه ورسره وکړي. دغلته به یو کس یو حاجي صاحب ورسره راغلی دي او دا مولانا عبدالرحمن صاحب زمونږ د کلاس والا دي او ډېر نیک عمل انسان دی. الله رب العزت په دغه رحم کړی، جومات ته چا ځای حواله کړی. الله پاک دې تاسو ټول خوشاله کې مختصر دعا کوو او بیا به جمع کوو. آمین. الحمدلله رب العالمین والعاقبة للمتقین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والحمد لله رب العالمین. کریم الله سچم او یو سم ورې د پدې باندې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. تم کریم الله څومره دلته چې مشران کشران نوجوانان راغلي د دې په زړونو کې څومره شریک حاجات دي دا د خپل در نه پوره کړي. کریم الله څومره با پرده زنانه کورونو کې اتکابونو ته ناستي او دلته اتکابونو ته نوجوانان سړي ناستي. کریم الله دې ټول له پسې طریقې سره د اتکاب د ادا کولو توفیق ور نصیب کړي. دا اتکاب په خپل دربار عالی کې قبول او منظور کړي. کریم الله د چا چې څومره مشکلات دي غیر خلک، کریم الله ډېرو کسانو راته د دعاګانو ویلي، څوک په جیلونو کې، کریم الله د غیر رهایی نصیب کړي. د چا بیماری دي کریم الله بیماری په صحت بدل کړي. کریم الله څومره مشکلات چې دي تا ته معلوم دي، څومره خلکو چې راته دعاګانو ویلي، کریم الله د هغې چې څه شری حاجات دي هغه د خپل در نه د غیبي خزانو نه پوره کړي. کریم الله زموږ په لیکلي علاقه باندې رحمتونه راوړولې کړي. کریم الله ډېر زیات نیکانه خلک پکې اوسېږي، مشران عزتمن خلک دي، قدرمن خلک دي. کریم الله دې باندې ډېر رحمتونه نزول د رحمت پې کړي، زموږ د کلي نه د دین چینې روانې کړي. کریم الله آخر خاتمه په ایمان کې او کریم الله کله چې مرګ راځي د مرګ په وخت کې د عظیمه کلمه را نصیب کړي، لا اله الا الله محمد رسول الله.